رواني ناروغي یا اروايي ګډوډۍ څه دي؟ لاملونه او نښې څه دي؟ په افغانستان کې د اروايي روغتیا وضعیت څه دی؟ اروايي ګډوډۍ د انسان په دننه خیال او فکر کې هغه نامنظموالي ته ویل کیږي چې وروسته په چلند، کړنو او کردار کې د ستونزو لامل ګرځي. د بیلګې په ډول که چیرې د کور یو غړی له لاسه ورکړو نو اندېښمن او خواشیني کیږو. همدا خواشینۍ وروسته په بې حوصله کېدو، ټولنیزو فعالیتونو په راکمېدو او په بدچلنۍ اوړي. دا پخپله اروايي ګډوډۍ نشي کېدی، خو که ډیر دوام وکړي او نښې یې هم ورو ورو شدیدې شي په اروايي ګډوډۍ اوړي. په افغانستان کې د اروايي روغتیا وضعیت ښکاره ده چې اوږدو جګړو، بیکارۍ، اقتصادي کمزورتیا، کورنیو ستونزو او نورو ناخوالو د افغانانو ژوند ګډوډ کړی دی. په افغانستان کې د رواني ناروغانو کره شمیر نه دی معلوم، خو اټکل کیږي چې د دې هیواد د وګړو له نیمایي هم ډیر په یو نه یو ډول له اروايي پلوه کړیږي. له دې سره سره امنیتي حالاتو، حیثیتي مسایلو او کلتور ته په کتو افغانستان کې د اروايي روغتیا وضعیت د ډاډ وړ نه دی، ځکه موږ هره شیبه د پیښېدو ته په تمه یو او دا د سټرس او اضطراب کچه لوړوي. همدارنګه تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی او همدا ناخوالۍ د ژور خفګان او خلقي ګډوډیو لامل ګرځي چې په ټولیز ډول اروايي روغتیا ننګوي. د اروايي ګډوډیو نښې بېلابېلې اروايي ګډوډۍ بېلابېلې نښې لري، خو دلته په ټولیز ډول د ځینو ګډوډیو نښې بیانوو. هغه کسان چې اروايي ګډوډۍ لري بې حوصلې وي، ژر غوسه کیږي، له ټولنیزو فعالیتونو خوند نه اخلي، خوب یې ډیر یا کمیږي، ویره لري، تل تر فشار لاندې وي، اړیکې یې خرابېږي، بدخویه کیږي، یا ځان ته ډیر رسیږي او یا بدن ته هیڅ پاملرنه نه کوي. بدني نښې لکه سردرد، د ملا درد، د سینې قفس کې دردونه، لړزه، معده دردي او نور پیدا کوي. پر ځان باور او ځان درناوی یې ډیر ټیټ او یا له منځه ځي او له خپل ځان څخه کرکه کوي. د اروايي ګډوډیو لاملونه دا چې اروايي ګډوډۍ بېلابېلې دي، لاملونه یې هم توپیر کوي. کورنی تاوتریخوالی، امنیتي پیښې، محدودیت، ملنډې وهل، رټل او ګواښل کېدل، د ماشومتوب ناخوالې یا بدې خاطرې، ګډ ژوند کې ستونزې، اقتصادي ستونزې، بیلتون، کډوالي، بې کوره کېدل، طبیعي پیښې او ځان ته ارزښت نه ورکول د اروايي ګډوډیو لاملونه شمیرل کیږي. څنګه کولی شو خپله اروايي روغتیا کنټرول کړو؟ د انسان اروايي روغتیا د هغه په فکر او ذهنیت پورې اړه لري. که انسان وکولی شي چې تر هر څه وړاندې ځان ته ارزښت ورکړي، سالمه تفریح ولري، د ژوند لپاره منظم مهالویش جوړ کړي، سالم خوړیز رژیم ولري، سپورټ وکړي، اړیکې کنټرول کړي او د ژوند د ټولو چارو لپاره یو انډول جوړ کړي، نو دا په دې معنا ده چې یاد کس خپل اروايي روغتیا مهار کړي. ځکه هر کله چې د ژوند چارې، اړیکې، احساسات او هیجانونه له انډوله ووځي، اروايي ستونزې یا ګډوډۍ رامنځته کیږي. قدرمنو، رواني ناروغي نه شرم او نه پیغور دی. که رواني ناروغیو درملنې ته سمه پاملرنه ونشي نو وروسته به یې کابو کول خورا سخت شي. زموږ په ټولنه کې د شته پخوانیو دودونو له امله ډاکټرانو ته ورتګ شرم ګڼل کیږي او پر ځای خلک زیارتونو ته مخه کوي. نو که چیرې اروايي ناروغي لرئ، د خپلې کورنۍ د غړو یا نږدې دوستانو سره د خپلو ستونزو په اړه وغږیږئ. کوشش وکړئ رنځپوهانو ته ورشئ او خپل ځان ته پام وکړئ، ځکه چې ژوند ډیر ښکلی دی او د رب یو لوی نعمت دی.